السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګیس په لاس بجورګین بزور ته ورسېده او باروني شوی وي. روډ یې ډېر سره خراب شوی و. که تاسو ته چیرې پاته وي د څه وخت په افغانستان کې ډېر سخت وارونه شوي وي او خدای د فضل وکړو چې موږ تاسو ټول مسلمانان ته خیر شي. که څه هم زه لږ لرې روانو خو مو وویل چې ورګین په بزور کې لږ وګرځه نشته او وکې په نبادو لوړ شي. دوله ایزي لوډ ولته ورغله. ایزي لوډ مې وکړه. مو وویل چې په لیار کې چې داس نه وي چې ورک شي چې په موبایل کې د ریپای وي چې چاته ټلیفون کې. نن بیا ورګین په بازور کې پول دی چې کړی دولت و چې چا خبره نشوه ورسره کړی. مو وویل چې ژڼکیا ناشته وکړه چې وریژې ته ځون ورسوې. دوله ته مې بیا خپل ملګري ته ورغله. وریژې یې وکړه خو ماشاءالله ډېرې خوشحالي یې جوړې کړې وې. وریژې مې درته وخوړې خو دا هم قسم وکړه چې یوه روپۍ ونه اخلم. زه هره ښکته لاړ شوم و چې شرنه ته ولوړ شي. ډېر وخت بعد مې ولیدلې چې ډېر خوشحاله شوم چې د ورګین ته روغلی. نه روپۍ ولای کړه قسم کړه ها جوړه واش والا دې عزت وکړه. د خدای نه دره روزیه چې هادیه نشته ځکه چې مته خدای پاک په ډېر نږدې وخت کې دومره عزت وکړي که خیبچې ویني. زه سر ګرای ولا ما ممکن نن اوله ورځ الحمدلله شکر ښه څه ته پدې کېږي پکې ولا شکر دا 200 یو نیم سال 300 پورې کېږي. با 300 افغانۍ خو څه ور 2000 کلدار کېږي. دا خو ډېر زیات شای ده ماشاءالله په خپل وطن کې. ښه بالکل دا ښه